میلمه دی دا هغه بله خپرونه کې مرا سره دی چا ترماس یې لاس کې نیولی که چې ترماس نه دی میلمه باندې ته په میلمه باندې چا ترماس کړ خلک کور ګوري لور وار کړي حد کې زدې په لیوانو ماته کړه اطرافي سیمې ته راغلي وو سرحدي سیمې ته راغلي وو هغه پورې ځای ګورې دا تورخم دی د نورو سیمو نه لوبغاړي شته دی او دې سیمو نه بغیر د جلال آباد سیډ نه کابل نه کوزې پښتونخوا پاکستان سیډ نه راسره دي پاکستان سیډ نه درسره دي ښه ښه موږ به داسې ویو چې د ډیورنډ سره سرحدي کړنه ده نو زموږ د دې کرې ځوانان چې دي تر ډېره په تورخام کې چې دی په ګمرک کې په جواليتوب باندې مصروف دي ځینې په تورخام کې په نورو کارونو باندې مصروف دي دا عمر څه و دا کارونه څنګه زر تېر شول لکه تسبیح مې په یو بج له تاره ووت واه 12000 افغانو پورې زموږ استاد کار وکړ 12000 افغانۍ کېږي خو ما په کړې به کمې ویل که چې هغه هم دا دی دا مجرد ولې د خدای بنده نه کده چې پورې خان بندې دا مجرد داسې لکه د برانډې سایکل چې شاته په چرګ هم ناست دی سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار نه یو څه لرې اطرافي سیمې ته راغلي وو سرحدي سیمې ته راغلي وو هغه پورې ځای ګورې دا تورخم دی او موږ چې کوم ځای کې ولاړ یو دا د مومندرې اړوند ډکه سیمه ده او په ډکه سیمه کې بیا سپین بند دی دلته راغلي یو له ځوانانو سره او مشرانو سره او کلیوالو سره خبرې اترې کوو دا ښایستونه راخلو تر تاسې رسو په دې هیله درنو ملګرو او په ځانګړې توګه مسافرو د دغه جنتي وطن د دغه ماحول نه او همدارنګه د دغه کلیوالي ژوند نه تاسې خوند واخلئ او راسره تر وروستیو شیبو پاتې شئ راځئ مخکې له دې چې له چا سره وغږیږو دغه ساحه راسره ننداره کړئ دا ښایستونه وګورئ بیا وروسته خبرې کوو راځئ درنو ملګرو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلئ تاسې راځئ دغه دوه ځوانان ناست دي سلام علیکم وعلیکم السلام اجازه خو ده الله وبرکاته خبرې کوو اجازه ده سلام علیکم ولکه ته خو هغه ترنم والا نه یې وسیم وصال ستړی مه شې څنګه یې جوړې ځاني همغه دی په ځاني همغه دی او ته څوک یې زه حبیب امید حبیب امید اوږده وایي مه که نه لږ رالنډ که حیات حبیب مومند دا یې لا بل حیات حبیب امید مومند از برای خدای دا اوس نوم د ګټ ریلر حیات مومند خلاص یا حبیب مومند حبیب مومند مړه یو شی کوي سادهګان یو شی کوي چې هر یو شی یو نوم والا مازی ښه څنګه یې امید د خدای فضل دی الحمدلله شکر دی ژوند چارې ښې روانې دي څنګه دی کلی مو څنګه دی دغه ښار څنګه دی دغه جوړوسونه څنګه دي ډېر ښایسته دی ډېر خوندور دی خوند کوي بې حده زیات او مازدیګری دی راوتی یې دلته څنګه دوه په دوه سره ناست هسې که نه نور ملګري م راغوښتي کېدای ولا ملګري خو نور هم راغوښتي دي او دلته نن زموږ په مومندرې ولسوالۍ کې د ډکې کریا کې یوه غونډه وه او د غونډې تنظیم او هغه تخنیکي چارې چې دی ما وسیم وصال سره وي نو اوس د هغې هغه خپل ځان سره ارزیابي کوو چې کومه تېروتنه هم نه یې کوي مېلمانه ډېرو دوستان ډېرو زه هغه غونډې به تاسې خپله ارزیابي کوئ ماښام ورته کښېني اوس راسره دا خبرې شریکې کړه که نه چې ستاسې د دې کلي د ډکې او بیا د سپین بند ځوانان په څه کارونو بوخت دي دمګړی مومندره څلور غټې کریا ده مخلص لالا په څلورو غټو کریاو کې چې دی بیا ارزانه او باسول ګردې او ډکه او ډکه چې دی بیا تورخام سره یعنی د پاکستان سره سرحدي سیمه ده موږ به داسې ویو چې د ډیورنډ سره سرحدي کړنه ده نو زموږ د دې کرې ځوانان چې دي تر ډېره په تورخام کې چې دی په ګمرک کې په جوالیتوب باندې مصروف دي ځینې په تورخام کې په نورو کارونو باندې مصروف دي او په ضمن کې د ډکې د سپین بند بازار چې دی دلته ډېری ځوانان په مختلفو برخو کې کارونه کې ځان مصروف ساتلی دی او د تعلیم سره علاقه څنګه ده تعلیم سره د مومندرې ولسونه بې حده زیاته لیونۍ مینه لري
لیونۍ مینه د لري. دې چې په خصوصي ښوونځیو را سره وغږېږه څو خصوصي ښوونځي لرئ؟ مومندره کې په کل کې په مومندره کې غالبا 1 2 3 4 خصوصي مکتبونه شته. 4 خصوصي او دولتي مکتبونه هم همداسې؟ دولتي مکتبونه بیا 9 دیش بابه دي. 9 دیش بابه. او په هغې کې بیا 9 لیسي دي او البته 11 لیسي دي، خو دا دوی چې دی بیا تخنیکي دي، مسلکي چې ورته وایي. زراعت مسلکي لیسه ده او د اقتصاد مسلکي لیسه ده. بالکل. د ځوانانو په بوختیاو خو ته راسره وغږېږې، تا ویل چې ځینې په خپلو کاروبارونو بوخت دي او ځینې بیا تعلیم کړئ، او تا راته ونیول چې کله دغه د تعلیم نه او یا هم د دغه بوختیاو نه لږ را دې خواته شي بیا د کوم لوبو سره علاقه لري؟ بیا د کرکټ په برخه کې د مومندرې ولسوالۍ ولسونه ډېره زیاته مینه لري. دلته اوړی او جمع باد او باران بس د کرکټ ټورنمنټ جاري. او دلته اوس چېرته نږدې نشته چې ورشو؟ ولې نه، کوم ځای کې به وي؟ اوس برحاله فکر کوم چې په مومندره کې 3 ټورنمنټونه شروع دي. 3 ټورنمنټونه برحاله کرکټ دا اوس په ګردي کې ما او وصال صاحب په همدې موضوع لګیو. په ګردي کې چې دی د هزارناو او باسول کریا ډېر سخت میچ دی، خوندور میچ دی. ورځونه؟ ولې نه، ور به شو که نه؟ د دغه سیمې نه یو داسې لوبغاړی چې ملي لوبډله کې لوبېدلی لروي. څوک دی؟ وفادار مومند. واه مالې ذهن نه بېوتی ملي شخصیتونه نه هېروو. ملي شخصیتونه نه هېروئ او دا ما غوندې چې کمزوری انسان یې هغه زر هېروئ. تاسو خو زمونږ لومړی ځل دی چې مخ کېږو. او یوه خبره ډېره مهمه ده، هغه دا چې زه درسره کېناستم تا ویل چې مخلص لالا که نه، دا مخلص نوم دې کومه زده کړی؟ دا د میډیا له ادرسه که وارتن میډیا کې مې تعقیب کړی وې. ستا هلته بنډارونه او مرکې راته جالبې ښکاره کړي. زما خپرونې دې کتلې دي ډېرې زیاتې، ټوکې ټکالې خنداګانې. موږ ډېر غمجن شو کله کله به داسې لاړ شو هلته په یوټیوب چینل کې تا را پیدا کړو. یعنې خوند کوي خپرونه؟ ډېرې خوند کوي. ډېره مننه کور ودان. که ستا اجازه وي نو وصال صاحب سره به لږ وغږېږو. ولې نه، وصال صاحب زموږ پیر دی. وصال صاحب ستړی مه شي. ډېره مننه مخلص لالا، تاسو ستړي مه شئ او دلته مومندرې بیا ډکې ته هرکلی درته وایم، هر کله راشئ وروره. ډېره مننه مالې دا ته ښایسته ولې؟ اوس راته دا سوال ځواب شو چې ته خو دغسې سیمه کې اوسېږې ځکه ښایسته یې. نو بس ښکاره خبره ده چې په ښایسته ځای کې اوسېږي ښایسته به یي. خو یو ښکار دی د ښایست یو علت یې دا د دار سر رانجو کې وغوټه وایي. دا څه وایې؟ هغه څنګه؟ بس هغې سره اخیسته کېږي. هغه د دوی د رنجو دوکان دی، پته ورته لګي. ښه او ته خپله څه کار کې؟ مخلص لالا فی الحال دغلته په دې ډکې بازار کې یو د کراکرۍ داسې یو وړه غوندې جونګړه لرم، یو دوکان لرم او په هغې کې مصروفه یم. خوشحاله یم چې د دغه کلي د دغه ولس دپاره خدمت کوم. ډېره مننه کور دې دې کې بیا له ما سره سیاسي رقیب هم دی. اوهو دا یې لا بله خوند دا کوي که نه چې یو کاروبار په رقابت بدل شي دا بیا ډېر بېل خوند لري. زه بیا ګردي بازار کې د کراکرۍ دوکان لرم. اوس مارکیټینګ سړی یو ته وکړي، تاسې دواړو دوکانونو ته وکړل. دواړه زموږ خپل دي، دا زما فرق نه کوي مشتریان موږ ته. وبښئ زما دا مینوال د چا دوکان ته ورشي، دا مینوال چې د هر چا دوکان ته ورکړه او زموږ نومونه یې واخیستل، همدا کفایت کوي زموږ نوم کړ. موږ دواړه بیا په روزګار کې یو بل سره مینه لرو. ښه ډېره مننه. خو راځئ 2 ټپې راته وکړه صرف ترنم کې به راته کې او یو 2 بیتونه به راته ته ووایې. اول راته ته بیتونه وایې که هغه راته ترنم دا به ترنم وکړي. 2 ټپې به درته زه وکړم چې خلک کور ګوري لور وار کړي، ادکې زه دې په لیوانو ماته کړم، راشه د غاړې هار مې خرڅ کړه چې د غربت دې په مخ نه وینم ګردونه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. او زه به درته بیا مخلص لالا د ریحان یو 2 بیتونه ویم. رحمان الله ریحان. رحمان الله ریحان. مهرباني زموږ ملګری دی. بس موږ یې د سوشل میډیا د لارې تعقیبوو. د وسیم وصال بین ملګری دی خو ډېر زیات تنګ نظر یې دی په هغې برخه کې. زه اوس ملاقات یې مال رانه کړی. دا ځل چې راغی لاس نیولی ورته راولم، ما خو زموږ د پرې ملګری دی. زړه خلکو ته وسپړم خدایه په ژړا شمه، زړه خلکو ته وسپړم خدایه په ژړا شمه، او که مسلسل دې د کرم په تمنا شمه. واه یو ځلې د کور شم بیا د ښار بیا د ملګرو شم، یو ځلې د کور شم بیا د ښار بیا د ملګرو شم، زه د فوټبال بال کله د چا کله د چا شم. همدا 2 بیتونه یې وراسره. ډېر ښکلي بیتونه هم دي او ډېر ښه انتخاب دې کړی و. ډېره زیاته مننه. په روسیې کې داسې څه چې ستا په زړه پاتې
او ما پوښتلی نه یو راته ویل غواړي مهرباني په وروستیو کې زما پیغام د ستا د یوټیوب چینل له ادرسه د وطن ټولو ځوانانو ته دا دی چې مینه وشیندي مینه وپاشي د خپل ځان د خپلې مور د خپل پلار د خپلې کورنۍ د خپلو ولسونو لپاره خدمت وکړي صادق واوسي وخت مدیریت کړي د هیواد د آبادۍ سوکالۍ او پرمختګ لپاره مثبت انرژي او مثبت فکر تولید کړي. ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله ستاسې نه مننه چې راغلی او زموږ سره مو خبرې وکړي. خوشحاله اوسې ډېره مننه وصال صاحب ته څه ویل لري؟ زه ما پیغام اوریدونکو ستا د یوټیوب چینل د لارې دا دی چې مینه وکړئ مینه وویشئ له نفرته هیڅ نه جوړیږي. ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې رب دې سلامت لره. درنو ملګرو راسره پاتې شئ مخکې ورځو او له دغسې ګل ګل ځوانانو سره نورې خبرې اترې زموږ مرکې لا هم جریان لري. دلته یو ډله ځوانان خوا کې مې ولاړ دي شاعران دي لیکوالان دي او د ادب ستوري دي له همدو سره غږیږو. سلام ستړی مو شه خیر راغلی. ډیره زیاته مننه مخلص صاحب سلام ته مو وعلیکم سلام وایم او له تاسې ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه ځکه چې تاسې چاته وخت نه ورکوئ. ډیره مننه کور دې ودان. تاسې ستړي مو شئ په خیر راغلی. مننه مخلص صاحب محترم تا ته سلامونه ستاسې فیسبوک پاڼې یوټیوب چینل ټولو کارمندانو ته تاسو ته ټول سلامونه کوو. مننه له تاسې نه چې دلته راغلی زحمت مو وایست موږ ته مو وخت خوشحاله راکړ. اوسئ ډېره مننه. دا وخت تاسې راکړ موږ خوښ یم همدې کار ته راوتي یو نو دا چې تاسې وخت راکوئ خپل کارونه مو پرېښي دي دلته راسره ولاړاستئ دا احسان مو زموږ پر لیمو. دا کار نه دی پرېښی ولې مې نه دی پرېښی؟ خو دغه درته زه مې یم که نه مصروفه وخت کې راغلی ښه څنګه یې؟ بیخي رک روغ یم. یو پوښتنه نه وکړم لس خو وکړه ستا نوم چیش دی؟ نوم ها ته قسم وکړه تا له زما نوم نه درځي. ښه زه باید خپله ووایم چې دا مسعود مجبور دی کله چې وایم نه نو ولې داسې خاندې راته؟ داسې مې درته ښه ته ووایه زما نوم ورته دا شعر دی. زما نوم ها مسعود مجبور دی آفرین. که مسعود مجبور دی مسعود مجبور او مسعود مجبور دې کې فرق شته که موږ انډیواله د کلي خلک یو ساده په دې شان زموږ سره نه خلاصېږي. زه نو موږ پوهېږه ستا نوم چیش دی؟ مسعود مجبور دې څنګه ویل تو دا اول مسعود مجبور وای بیا وروسته مسعود مجبور کړ. اوس دی چې شی او هغه د ده تذکره کتل غواړي. دیم به شکي دی. او ستاسې نوم مبارک؟ زما نوم قدرجان مجروح دی. قدرجان مجروح دغسې نوم کېده هر سړی پرې پوه شي. ته پوه شوې خود پوه شم. زه ده ویل تذکیرې وګوره مړو له څوک تذکیرې نه جوړي. ښه نو تاسې خو زه پېژنم زموږ لیدونکي دي باید هم وپېژني. عاشق الله وطن یار یم د همدې سیمې اوسېدونکی. ښه ښه ډېره مننه چې راسره یې. ته ستړی مه شې. ډېره مننه مخلص صاحب نو زه به څه وایم زه خپله مېلمه یم. اصطلاحاً مېلمه یم ته زما مېلمه یې البته. ستاسې ډېره مننه. او ستا نوم څه شی دی؟ زما نوم ایمل وصال. ایمل وصال. ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې راسره وئ خبرې اترې مو وکړلې. ته څنګه یې؟ دې سره به بیا وروسته غږېږم او مېلمه دی دا هغه بله خپرونه کې م راسره دی. ښه چا ترماس یې لاس کې نیولی که چې ترماس نه دی مېلمه باندې ته په مېلمه باندې چا ترماس ګرځي. هغه ته ما وویل ما ته زما مېلمه یې او دلته اوس تا سره مرکه کوم داسې خو نشي کېدی چې یو لاس کې مې پاور بینک نیولی او بل لاس کې مې میک نیولی تا سره خبرې کوم مجبور یم چې یو همکاري خو به راسره دی کوي. مجبور زه د 25 کالو نه یم دا څه اوس مجبور شي. زنګ راغلی دی لکه چې ښه نو شعر و شاعري مو یې کې او داسې لږه ډېره ښه هغه یو بیتونه و چې ډېر دې په ایښی دې په کمال ځواني مرګ یې ډېر دی ایښی په کمال دی ځواني مرګ ستا د وریځو منځ کې خال دی ځواني مرګ او بس همدا راته کفن کړه چې زه مړ شم دا په سر چې د کوم شال دی. واه واه واه
بل څوک نه دی په همدې چم کې اوسېږي ستا مجبور دی پېښوال دی پېښوال ځوان د مرګ. ځواني مرګ یې واه واه همدا درې بیته و که نه د دې غزل کوم بیت بله پاتې دی نو بل به ذهن ته رانشي ذهن ته رانشي یعنې شته دی شته دی ښه نو بل کوم غزل لري ما به غزل او بیتونه ټول شوخ دي ښه د اوسنۍ اجازه ده هغونه اجازه واخله لیدونکو نه ښه لیدونکو ستاسې په اجازه وایي چې ژونده ناهیلۍ ته فکر وړی یم ژوند د ناهیلۍ ته فکر وړی یم ستورو سپوږمۍ ته فکر وړی یم او کله میکده کله منبر کې ناست شیخه ستا شیخۍ ته فکر وړی یم او تاسو خو د یو د بل نه ښکلي تاسو خو د یو د بل نه ښکلي ستاسې کورنۍ ته فکر وړی یم او ښه وکړي او وروسته بیا انکار وکړي ښه وکړي او وروسته بیا انکار وکړي زه دغې جینۍ ته فکر وړی یم او وایم چې مجبوره راښکاره به شي ځکه دې بلۍ ته فکر وړی یم واه واه رښتیا شوخ هم دی او هغه د غزل آهنګ هم پکې دی او ښه انځور هم راخلي کلیوالي انځور ځکه دې بلۍ ته فکر وړی یم څومره ښایسته انځور دی لکه سکرین چېرته لګېدلی که نه ښه تا ته راګرځو ته ستړی مو چې بیا مننه ژوندی دی خوشحاله دی داسې د ځان شاور کړی دی خیر شه دا طبیعت مې لږ شوخ دی شوخ دی دی مجرد دی یاره دا مجرد ولې د خدای بنده نه یې که داسې داسې ورپورې خاندي باندې د مجرد داسې لکه د برانډې سایکل چې شاته په چرګ هم ناست دی ګوره تا ته ویلې ښه نه بس مجرد بس خدای راوستی دی ورته ښه اوس نو له تا شاعري اورو مننه اول به یو څو کرښې ووایم چې زما ترې ډېرو امیدونه اشنا ونه ساتل زما ترې ډېرو امیدونه اشنا ونه ساتل ما ورته راوړه سره ګلونه اشنا ونه ساتل اوبه یې نه اخیستې په بد مرض بیخي نه اوښتل اوبه یې نه اخیستې په بد مرض بیخي نه اوښتل زما د زړه څو پرهرونه اشنا ونه ساتل او یار بازاري و خپل عادت یې وکړ ښه یې وکړل یار بازاري و یار بازاري و خپل عادت یې وکړ ښه یې وکړل ما ورته ویلي و رازونه اشنا ونه ساتلل او بیلتون مو نه راتلو تر منځ مو فاصلې نه راتلې بیلتون مو نه راتلو تر منځ مو فاصلې نه راتلې او هغه د پیر صاحب تعویضونه اشنا ونه ساتل او غزل ده چې ښه ښکاره مې ستمګري تجربه کړل ډېر خوښې غزل ده دی ښه ښکاره مې ستمګري تجربه کړل ما د دې دور ملګري تجربه کړل او د غنمو په ځای هیلې ریبلې د غنمو په ځای هیلې ریبلې ما د خپل کلي لوګري تجربه کړل او زه ساتلی مار چې چلی وم روغ نه شم مخلص صاحب زه ساتلی مار چې چلی وم روغ نه شم ما د ښار واړه دمګري تجربه کړل او د مظلوم د بچو حق و کبل څه د مظلوم د بچو حق و کبل څه چا د دې خانانو لرې تجربه کړل او تا نه ښه ګل پکې نه و د زړه سره تا نه ښه ګل پکې نه و د زړه سره ټول ګلونه مې د مري تجربه کړل او څه د زړه په درد اخته وې وطن یاره څه دردونه دي د شري تجربه کړل ډېر ښکلی اول خو دا راته وایي چې تاسې دواړه د دې کلي اوسېدونکي یاستئ دومره فاصله هم په منځ کې نشته ستا کور چېرته دی زما کور هم دلته دی غږ دې ورسېږي نه ته اوس دستي چای غواړې چای ښه هغه ته روان وم همداسې صرف دې باندې مې یو ځل چای اړولو بیا ورتلم هغه خواته نه ته یو هغه وکړه ځه ټلیفون کار کوي ځه درېیمه شپه د خپل هم کور نه باندې ښه نو ته لږ اخواته وړاندې شه مجروح صاحب به دې خواته راشي اجازه ده مجروح صاحب اول ستړی مه شي ډېره مننه مخلص صاحب یو درې بیتونه به درته ووایم ډېر خو څه نه راځي په یادو ماله مهرباني چې یو بله مشاعره کې مې ویل یو ملګري ویله چې یاره ځه دا ووایم چې د ځوانۍ جوش دی د بل غېږه کې برباد کړ اوس را په غاړه شو چې خلک کاره ووت واه ښه او دا عمر څه و دا کلونه څنګه زر تیر شول دا عمر څه و دا کلونه څنګه زر تیر شول دا عمر څه و
دا کلونه څنګه زر تېر شول لکه تسبیح مې په یو بج له تاره ووتې واه ته یو ځل بیا دا دا عمر څه و دا کلونه څنګه زر تېر شول لکه تسبیح مې په یو بج له تاره ووتې ما د زړه ټولې دروازې درپسې وتړلې ما د زړه ټولې دروازې درپسې وتړلې مننه ما د زړه ټولې دروازې درپسې وتړلې مجروحه ته ورنه په کومه لاره ووتې واه واه دا راز خو موږ ته ووایه په کوم وتې وي ما ته خپله هم پته نه لګي چې په دیواله وتې وي شاید په دیواله وختې وم خو ته یې متې ها ته نه یې وتې یې نه له دایرې وتې دی سړی ښه نو ډېره مننه چې راسره وئ شعرونه مو راته وویل ټوکې ټکالې مو وکړلې په وروستیو کې تاسې ټولو کې یو کس به راته پیغام راکوئ څوک به راته راکړي وایي میک په منځ کې مې چې هر چا وویل څه ښه راځه نو زما پیغام ټولو ځوانانو ته ټولو ملګرو ته چې موږ یې پېژنو کې نه پېژنو ټولو ځوانانو ته زما دا یو پیغام دی چې کوشش وکړئ څومره مې چې خواریانې مور او پلار کړي دي اوس تاسې ته وخت پاتې ډوډۍ وچه وخورئ خو تعلیم وکړئ تعلیم وکړئ بغیر د تعلیم نه زمونږ د دې وطن پرهرونه او د دې بورو میندو پرهرونه د زړونو بغیر د تعلیم نه بل څه علاج نه نشته د نشو نه ځان وساتئ تعلیم ته مخه کوي ډېره مننه هر څه په تعلیم دي خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه ګل ګل ځوانانو شعر و شاعري هم تاسې واورېدله د مجبور صاحب ټوکې ټکالې هم تاسې واورېدلې مخکې ورځو ځوانان را پیدا کوو مشران را پیدا کوو خبرې اترې ورسره کوو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی مومندره ده او په مومندره کې د کرکټ سیالۍ روانې دي ډېر جمع جوش دی لکه چې شپږیزه مو وویل شوه شپږو منډو لپاره هغه هم وایي ګوره زه هم تکړه یم ښه شاته هم زما ټول پام دی هلته هم هغه هم تعقیبومه نو درنو ملګرو نن راغلي یو دغه ټورنمنټ ته له دغه ټورنمنټ لیدنه هم کوو همدارنګه د ځوانانو سره لوبغاړو سره او د دې سیمې له مشرانو سره او مسؤلینو سره خبرې اترې لرو په دې هیله چې راسره پاتې شئ او دغه برنامه وګورئ درنو ملګرو لکه څرنګه چې وړاندې ما یادونه وکړله چې د دې بله شپږیزه آی پی ایل څه ته وایي د آی پی ایل نه زیاتې شپږیزې هلته لګېږي نو د دغه سیمې له ځوانانو سره خبرې اترې لرو یو څوک مې څنګ ته ولاړ دی له همده سره غږېږو د دې له خولې اورو چې دغه ټورنمنټ به څومره وخت دوام وکړي د چا لخوا دا مخته وړل کېږي او څو لوبډلې پکې برخه والي دي سلام ستړی مشه په خیر راغلی مننه سلام علیکم ستړي مه شئ هر کله راشئ په خیر راغلی الله دې ژوندی لره زه خو دې پېژنم خو زه یم چې زما مینهوال دې مو پېژني زه دې هم پیژنم خو بیا هم اورېدونکو لیدونکو ته به ځان معرفي کوم نوم مې عبید مومند دی او د مومندرې ولسوالۍ د لوی ازار نه اوسېدونکی یم ښه ډېر ښه او حامد خانه ته څوک یې زه خو حامد یم هسې نه الله مو خوشحاله کړه الله مر وخت راولو را حامد مې نوم دی او د زرناو مینهوال یم او د دې ټیم هغه د او زه خبر شولم چې باسول د لوبډلې د زرناو د لوبډلې وبښئ د باسول لوبډلې سره ستاسې لوبه ده نه مخالف او چې موږ د باسول ښه داسې و ما خو صحیح ویلې خو تا پرې نه ښودله مکانه او زرناو ټیم زموږ او هغو یو انینګس کړی دی فکر کوم بیټینګ یې وکړو هغوی بیټینګ من کړی تاسې وکړو ښه 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 څو ټارګېټ مو ورکړو 150 بولو کې سره خبر هم نه دي په یو نه منډو را منډو کې تشویش دی یو بل ته ګوري چې څو ښه 150 ټارګېټ په لس اورونو کې په لس اورونو کې تمه دې څه ده ان شاء الله ګټو یې ته خو ټولم ګټې پسې دی خو ګټو به ان شاء الله تا سره د دې سیمې علاوه د نورو سیمونو لوبغاړي شته دي او دې سیمې نه بغیر د
جلال آباد سیډ نه کابل نه کوزي پښتونخوا پاکستان سیډ نه را سره دي پاکستان سره نه درسري ښه مومن صاحب تاسو راته وایئ چې دغه ټورنمنټ د ځوانانو لپاره به څومره مفید وي او هغو ځوانانو ته چې نوی کرکټ ته راځي او په خپل کلي کې دغسې یو لوی ټورنمنټ سره مخ کېږي د هغو لپاره به څومره مفید وي والله چې که زه ووایم په اوس وخت کې خو همدغه یو کرکټ را پاتې دی ځکه کارونه نشته ژوند نشته ځوانان خوشې دي سپین ږیري خوشې دي همدغه یو کرکټ دی چې خلک د ځوانان یې د نشو نه د تماشو نه د دغه شیانو نه یې بچ کړي دي او په دغه کرکټ کې مطلب مصروف دي څه سیالبین دي څه لوبډلو لوبغاړي دي او څه مثال مینوال دي دغلته راځي او ښه په شوق او ذوق سره خپلې لوبې کوي او سیال هم کوي بالکل نو دغه ځوانانو په اړه راسره وغږېږه ځوانان څنګه دغه د کرکټ لوبې سره لیوالتیا خو موږ ګورو د دې نه علاوه نورو کومو لوبو سره دلته ډېر ځوانان پاتې کېږي په لومړي سر کې خو کرکټ دی چې ډېر زیات مینوال لري په دویم قدم کې بیا والیبال دی چې والیبال هم په مومندره کې مطلب دلته خپلې لوبډلې لري او وخت په وخت باندې ټورنمنټونه دلته په لاره اچول کېږي ان تر د کابل ته مثال د افغانستان د څلور د ولایتو نه په دغه ټورنمنټونو کې برخه اخیستل کېږي او لوبغاړي راځي لوبډلې او تاسو بیا خپله منتخبه لوبډله لرئ چې نورو ولایتونو ته ځي یاره د ولایت په سطحه خو درته ونه وایم د ولسوالیو په سطحه باندې لرو کوم ورځ داسې شوي دي چې ته خپله ورسره تللی کوم ځای کې ټورنمنټ یو ته ورسره او هغوی لوبه کوي ډېر دغه لاند وخت تیر هفته کې مطلب همدغه مومندره یادېږي چکنور اخواته ساحه کې زمونږ خپل ټیمو د لوی هزارناو ټیمو د والیبال زه خپله ورسره وم په سیند باندې واوښتو او خپل ټیم هغه لوبډله م حمایه کړه او شکر الحمدلله هغه لوبه م په هغه ورځ باندې وګټله ډېر د افتخار او ته خپله د کومې لوبې سره ډېره علاقه لري او پاتې کېږي ورسره زه که رښتیا درته ووایم د مکتب په دوره کې کرکټ مې کاوه ښه شوق مې ورسره و بیا چې کله د مکتب نه فارغ شو تر پوهنتونه بیا وظیفې شو نو کرکټ او د ټولو لوبو نه مې استعفا وړاندې کړې مینوال یم چې هره لوبه زه مینوال یم او بیا د خپل کلي ولس نو بس خادم غوندې موږ عسکر یو دوی مو مشران هغه دي خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه حامد خانه ته بالر کې بیټسمین زه یو نماز ور تاسې ناس خوشحاله یم وروره وایي زه ناس خوشحاله یم خوشحاله یم وروره مهم خو همدوی دي خو دا ناس خوشحاله دی که دی ګټي او که بیلي یو معنا داسې خپله کولی نه شو نور دا لیدی مونږ ته خوند راکوي که یا زمونږ دغه د ځای او زمونږ د دغه نوم کې اوچت دا زمونږ دپاره غټو د افتخار او ښایسته خبره ده بالکل دا راته وایي چې دغه د کور دننه کوم لوبغاړي چې دا خو صحیح دی دغه د کوچې پښتونخوا هم زمونږ د وجود یوه برخه ده خو بیا هم هغه یو څه زمونږ نه لرې میلمانه دي دوی چې دلته راځي دلته ستاسې هغه میلمه پالنه څنګه میلمه پالنه کوئ میلمه خو دا د الله پاک دوست دی هغه خو موږ باندې خپل حق دی د هغې به احسان ورباندې نه کوو وطمن به کوو موږ تاسو د شینوارو ما خو دا خبره نه ده کړې چې ته به احسان زما هدف دا دی چې میلمه پالنه څنګه کوئ مطلب سرلي ملي ورته لالی که نه او ستاسو خو شپه ده د خیره دا خو به لاله او د خیره سره څه شی ویلې ستاسو خو شپه ده انشاءالله څه شی ویلې او یادولو خوند نه کوي خو ستاسو حق دی مونږ باندې عملي به تاسې وګورئ مخلص عملي به تاسې وګورئ هغه بل غلطه خبرې کوي عملي به وګورئ مطلب ډاډ نه راکوي که نه نه بالکل زه ډاډ ورکوم حامد خان نوم ما ډېر اورېدلی دی او بل دغه وصال صاحب ما ته ډېر څه ویلي نو د ځوانانو ډېر قدر کوي بالخصوص د ورزشکارانو تر څنګ ډېر پاتې دی او په دې کم عمرۍ کې وایي دا د لوبډلو ته ډېر سپانسر هم کوي نو کور دې ودان چې تاسې ورزش ته کار کوئ او ځوانانو ته کار کوي او میلمه پالنه کوي کور مو ودان او دا ډاډ راکړه چې درغلو سیرلی بالالې او په څه بالال کو چې سم روشونه ورتیا ورنه سمه خبره ده او خبره واده کوم چیرته ده شپه چیرته ده او مونږ شپه تا سره ده مونږ څو نفر یو هر څومره چې د خدای د میلمه د دوستانو او ستاسو د برکته مونږ هم خورو یو په څه باندې خیر څه ټوله راټولېږي که یو نه شو فلمرغان هم شته راکړه اخیستې هم دي جمعې ته دا وایي ستاسې له برکته به یې مونږ وخورو هسې نه چې به مونږ باندې خرچې ونه کېدی خو لکه په څه به ستاسې د برکته دوی پسې لګېدلي دا به پسې شي پیسې څوک ورکوي لنډې ده تو یې مړه
پیسې به وشي روغه خبره نه کوي مونږ تیار هلته چې دغه سره داسې خبر کړي وو چې هغه لالیدو والا سړی به مور سره رالیږي او تیار هم که اخیستي دا به تاسو ته مطلب هسې دروغ ښکاره شي او همغلته ورسره تیار به ستاسو صرف لاس بږدی او خو ته چې کار کوي یو هغه به څو کېږي پسه یو پسه چې میاخذ مونږ شو. او ستاسو کار وکړي څو کسان به سره دغه ولاړ 12 کسان موږ یو غزا چې ډېر شو 12 څلېرویشت دي شي اخر ته دلته راشه هغه ته چې خبره کوي ورځ ستراشه یو خبره کوي دا وایي چې زه نن شپې درته پسه لالم او خرچه در باندې کوم دی وایي که نه جزاک الله او نو ما چې موږ 12 کسان یو یو پسه په څو کېږي یو پسه 10,000 افغانو پورې زموږ او ستاسو کار وکړي 12,000 افغانۍ کېږي خو بیا ما پوه کړی به کمې اوې لکه چې هغه هم دا دی نه نه دلته راشه مزه 12,000 افغانۍ مصرف پرې راځي 12,000 افغانۍ چې مومن صاحب مصرف کوي موږ سره قرض هم کوي نقد دا مهمه خبره جوړه نه کوي مزه چې راځي خبره ته ستاسو مخه یې همغه ده. نه خبره ته اول نه خلاص کړو تاسو نقد غواړئ بل څه مشکله کوي او ویکټ یې واخیست نو ته څه پوهېږي چې دي زه پوهېږم وروره زمونږ همدا کار دی که ګناهګاري نه داسې لږ نه، نه. منافق یو دا جالبه خبره وکړله وایي ښه ویکټ یې واخیسته یعنې دې شاته کتلي هم نه دي مهمه ویکټه دی اوله کې روزي که نه ته ستړی مه شې ته راشه که نه مرسلین افریدی زموږ ملګری ته څنګه یې وروره ټټر یم لاړه شکر الحمدلله خیر دی جوړې د کومې سیمې نه راغلی زه خو بار لوړګي نه راغلی یم لوړګي نه راغلی ښه لوړګیواله ژبه ته یاده ده او هماغسې هغه افریدۍ ژبه درنه ژبه یم خو افریدی ته مثلا لږ هغسې څو خبرې وکړه که نه څنګه یې خیم ژوند ښه روان دی بالکل خیر دی افغانستان ته راغلی دا خو د خپل کور دی او دلته دغه د خپلو ورونو هغه مینه تا سره څنګه ده بس ډېره ښه مینه کوي نو څنګه به درته بیان کړم نه بیانېږي که نه نه بیانېږي او دلته چې دوی کله تا سره مخ کېږي داسې احساس خو نه درکوي چې ته د بلې سیمې نه راغلی او ته دلته راغلی هغه منځ کې کوم مسافه خو نه ده پاتې نه نه بیخي نه راکوي داسې راکوي چې کم یو ملګری ګورم راته وایي چې هلته مې در سره 15 کاله تېر کړي او چې دلته راشم بل ملګری راته ووایي زه دریا خان کې یم چې پېژنګلو ورسره وکړي موږ یې لیدلي مو بلکې خبرې را سره وشي بس پوه شو چې دا خو هلته دومره وخت تېر کړی و چې راشو تاسو نه هلته وخت ډېر تېر کړی دلته چې راغلی بیټینګ کې که بولینګ بیټینګ کوم بیټینګ کې او په کوم پوزیشن ټاپ میډل لو 3-4 باندې 3-4 باندې ښه ښه په دغه هغه کې ټورنمنټ کې بیسټ سکور دي څو دي لا فلحال خو مې نشته یو میچ مې کړی څو دي وکړل پهلني کې ما هغه ووتم شپږو بالو 12 رنزه پاتې وي هغه بل ملګري 2 چکې والې او زه بهر راغلم د دې نه وړاندې دلته کله راغلی او ډېر راغلی یم دا زینت حاجي کوم ټورنمنټ و لالپور ته او باسول کې مې یو څو 15 میچه مې کړي هلته ګراونډ تر ټولو تا دپاره جالبه میچ کوم یو چې تا پکې ښه رنز هم کړي یا تا رنز نه کړی خو هغه لوبه تا دپاره ډېره جالب وي دلته باسول کې یو میچ و هغه کې باسول کې نه دا دلته یو سین چې بهیږي الاچیان چې ډېر دي بس رینجر سره هم پکې لانجه مو کړه او پکې خوږم شوم اسرار رینجر مونږ یې که رینجر موټر سره لانجه کړې ده ویلې چې ډېره مننه فرېدی صاحب خوشحاله اوسې مومن صاحب کور دې ودان چې راسره وي خوشحاله اوسې په لیدو هم ډېر خوشحاله شوم الله دې سلامت لره ډېره مننه درنو ملګرو لوبه هم ډېره جالبه روانه ده خوندور روانه ده او ورځو لوبې ته هم او خبرې اترې به هم کوو راسره پاتې شئ زخته زیاته مننه درنو ملګرو چې دغه برنامه تاسې تر پایه وکتله
د مومندرې اړوند ځینې ساحې تاسې وکتلې، دغه ښایستونه تاسې وکتل، د ځوانانو سره او همدارنګه د کلي مشرانو سره مو خبرې اترې وکړلې، ټوکې ټکالې، ادبي ټوټې او شعرونه تاسې واورېدل. تمه ده چې دغه ښایستونه دغه زموږ هلې ځلې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي. درنو ملګرو، ماښامې راتلونکی دی او موږ هم ځو دفتر پر لوري. نو د مومندرې دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر هغه چې یو ځل بیا زه مهراب ګل مخلص او مجاهد مخلص ستاسې درانه خدمت ته د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو کې حاضرېږو. تاسې په لایزال څښتن ته لاس سپارو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله په امان.